د ګروپ ملګرو ښایست په خیر د کاناډا د پایتخت اټاوا کې موزیم چې رالم ورته ومې کتل د افغانستان د طالبانو مشهوره وسله بوشکه او بخار دیګ د دې په موزیم کې پروت دی دا تاریخي دغه دي دا هغه شیان دي چې طالبانو د دې غټه وسله دغه شی نو دا مې د سره شیر کړ او دا هم د افغانستان سره وړي دي پاکوړي چمپلان تسبیح او دغه عینکې ګوشکې نو موزیم ډېر غټ دی د نړۍ جنګونه جنګ جهاني اول دوم دا چې سوي دي د هغه د هر ځای شیان پکښې پراته دي نو بخش رالم د کندهار بخش ته یې چې د دې مې خپل وسله و شیان پیدا کړه نو دغه جوف هم دغه وختو څخه ولاړ دی تاسې وینئ په دا ویډیو کې نو د افغانستان څخه راوستلی دی دغه جوف دا د بخش دی او رالو دغه پلازما ته د کوم وخت چې 2020 څخه بیا د 21 پورې د 20 کالو جنګونه کوم چې دوی کړي دي دلته په دا کې صف دي کوای سي چې د هر ځای جنګ صلوات پاشمول ارغنداب ژړۍ میانشین ریګستان کندهار روزګان ټولو ولایتونو د هرې ولسوالۍ جنګ پکې شته او دغه هم هغه وسله ده چې دوی د طالبانو څخه ټینګه کړې ده او راوړې ده په دا موزیم کې ایښې ده دا د دې موزیم دی چې ټکټ یې $120 دی فی نفر دغه پښتو خط دی او دغه خط چې کوم تاسې وینئ دغه خط دی چې کوم طالبانو لیکلی وو او د هغه خلکو دپاره چې دغه سره بیکار کوي حکومت سره نو دوی دا خط ورته لیکلی دی او دغه هم هغه وسلې دي کومې چې دوی د طالبانو سره ټینګې کړي دي نو راوړی چې په دا موزیم کې ایښي دي په دا موزیم کې خپله دغسې یو حواس دی دغسې یو دغه خپره ده لکه فعلا سړی چې وایي زه په هغه جنګ کې یم نو دغه ننداره تاسو وګورئ په دقت سره دغه هم هغه سرتیری ولاړ دی چې کندهار ته تللی و